مالیې وزارت له یوه کورني خصوصي شرکت سره د 8 میلیارد افغانیو په ارزښت د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د معیاري سکنرونو نصبولو پروژه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې لاسلیک کړه. د پروژې لاسلیکولو پر مهال د مالیې وزارت د پالیسي مرستیال انجینیر سلطان محمد زبیر ویل د یادو سکنرونو له فعالیدو سره به ګمرکونو کې ټول صادراتي او وارداتي توکي سکن کیږي. چې د دې سکنرونو مفاد به دا وي چې وپکولی سو چې هغه کم تجاران چې غواړي چې هیواد ته سالم توکي راوارد کړي او هم هغه تجاران چې غواړي له هیواد څخه سالم توکي و صادر کړي نو د دې ټولو هغه پروسه به په ډېر ښه ډول سي. ځکه به په ښه ډول سره سي هغه کم اموال چې افغانستان ته راواردیږي او یا هم له افغانستان څخه صادریږي نو د دې به سکن سي پر طلب اوسي چې کوم تجار او کوم کس افغانستان ته ډېر رښتینی کس دی. د مسؤلینو په وینا د هیواد په 12 ګمرکونو کې به 33 پایي سکنرونه نصب شي. ورته مهال د چارو ادارې د پانګونې اسانتیا رئیس انجینیر احمد ضیا خالد وایي له دې سره به د وارداتي او صادراتي توکو کنټرول ترڅنګ د مخدره توکو قاچاق مخه هم ونیول شي. د وارداتي او صادراتي محصولاتو سکن کولو او د امنیت ټینګښت او د مخدره توکو وسلو مهماتو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان اسلامي امارت په پام کې لري ترڅو د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د سکنرونو د تجهیزات او زیربناو جوړولو او د هیواد په ځمکني او هوایي بندرونو کې د لاسي بکسونو د نورو توکو د سکن کولو لپاره د اړتیا وړ 33 پای سکنرونه پروژه پلي کړي. دا پروژه چې له زبیر مصور خصوصي شرکت سره لاسلیک شوه د دې شرکت رئیس نجم الدین سیاس وایي د سکنرونو له نصب او فعالیدو سره به ګمرکونو کې د عوایدو پروسه شفافه شي. د دې پروژې په پیل کېدو سره سربیره په دې چې د سوداګریزو توکو بهیر په ګمرکونو کې ګړندی شي د عایداتو د راټولولو بهیر به نور هم شفاف او ګمرکونه به د معیاري کېدو خواته روان شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند یوه غونډه کې د دې سکنرونو د نصبولو خبر ورکړی و چې نن یې د عملي کار پیلېدو تړون لاسلیک شو.